هغه سړی دی دا مفتی منیر شاکر، دا د عذاب قبر منکر دی، دا د انبیاوي حیات نه منکر دی، دا د احادیث نه منکر دی. او خبرې ما وروه چې کله د مو عالم سره مخامخ شي بیا پته درته ولګي، بیا د دی پلرون هم نه دي تم شوي او د دی مشرونو ته بیا الله په آخر وخت کې کلمه نه دو نصیب کړي، دومره ژبې یې وتلي وي. خپل علمای دیوبند ونسئ، قسم دی سرلوړي به وئ، خپل حنفي مذهب ونسئ. دا د متو د امام ابو حنیفه هم دشمن دی، د ای پسې هم خبرې کړي دي، په عایشه صدیقه پسې هم خبرې کړي دي، په رسول پاک پسې هم خبرې کړي دي، په صحاباو پسې خبرې کړي دي. او زه چې کله هغه قاتل متویي سرته وایي چې ترویحي نوم په قرآن و حدیث کې نشته ثابت یې که، زه ورته یم چې ته ترویحي ښیې، ته د خپل پلور هغې نسب ته ته د ای بچا یې، دا په قرآن و حدیث کې ورته وښیه. او چې په کوم صورت یې دا یې ښیي زه د جواب در کوم. خپل قوم د خپل اولس د قرآن و د حدیث نه څه کي دا تفسیر کسي وي چې هغه هم یو عالم دی، امام ابو حنیفه هم یو عالم دی، په ابسو تاسو ویلې راونیې نو د ته چې کوم تفسیر نه ترجمه کې دا هم یو عالم لیکلی دی، په دې باندې اعتماد ویلی په هر مجلس کې به د مذهب دفاع کو که نه به یې کو. مفتی منیر منئ که علمای دیوبند منئ، مو طرف ته علمای دیوبند منئ، انور شاه کشمیری به منو انشاءالله، د هغې نه بعد امام ابو حنیفه به منو رحمه الله، او د هغې نه بعد به صحابه کرام منو که نه. دا جواب روکی اول چې ترویحي دې ویلې نه وکړي، د الله په ذات مې د قسم په مسجد کې نوست یم، ارته وی چې خو دا بله ورځ یو مفتي وتلی دی، مفتی منیر شاکر نوم یې دی. څه نوم یې دی؟ مفتی منیر شاکر. هغه قاتل انسان چې په سواوې قتلونه یې په بړه کې کړي دي. نن د مو جوان نسل هغې تباه و برباد کړو، او ته به په زړه کې دا جواب موته کې چې نه د دومره علما چې لګیا دي د یوه مفتی منیر خبره ویلې درنده دو، د شیطوني خبره همیشه درنده وي. یو سړی به وایي چې مو تو داسې نه کو، ځنه خلک داسې روتلي دي، ځنه خلک داسې روتلي، مو تو د دغې اجر نه محروم کوي. مو تو قسم دی د الله حبیب فرمای صلی الله علیه وسلم د یوې ترویحي د یوې سجدې بدل رسول پاک فرمای چې کله په میدان محشر کې ووینې بیا به ته سوچ وکړې چې کاش کې تمام رمضان مې ختم کړی، تمام رمضان مې د الله کتاب تلاوت کړی، چې کله د یوه سجدې مقام ووینې چې الله پاک د یوې سجدې په بدل کې تو ته په جنت کې محل جوړوي، او هغه محل چې هغې محل اونچوي رسول پاک فرمای 100 کوله به وي. څومره به وي؟ 100 کوله. او په بل حدیث مبارک کې رسي یوه کړغا چې روشي، یوه کړغا او د هغې نه بعد پیدو شي بیا هوا ته جګه شي، او د کړغې عمر ډېر زیات وي. په حدیث کې دا مثال ډېر روغلی، 1000 سال رسې عمر یې وي. رسول پاک فرمایي بیا د هوا کې جګه شي وورځي، او د هغې نه بعد په هوا کې عمر هم ختم شي، د عمر به ختم شي، خو په جنت کې الله پاک چې د یوه کس هغې کس ته چې دی حافظ قرآن وي، او هغې کس ته چې په رمضان شریف کې څه کړي وي؟ تراویح کړي وي، د الله د خوف د وجې نه الله پاک به دومره یو محل ویر کړي چې دومره اونچایي به وي، او په دې محل کې به الله ونه ویر کړي، د هغې ونې به هم دومره اونچایي وي. عزتمنې نن سیګر وتلی دي، دا خبره شاید په ځینې خلک بده ولګېږي، خو لیکن زه یې وترسوم ایمو جوان نسل باندې مې ټول کول لګیا و، د څو میاشتې نه په لګیا و. ای زونه ترویحي وکړه په رمضان کې، ای زونه ترویحي وکړه. ځنه داسې بدبختي خلک وتلی دي، دا زه عین دین ګڼم چې د کیم بیان مې وکړو د دې نه زیات یې ضروري ګڼم. بله ورځ مې په بانې کې وضي کې ختم و، بیا د ختم نه مخکې موږ وړې ترویحي کړې، په یوه حجره کې وم. نو په هغه حجره کې چې کله موږ د ترویحي نیت وکړو ټول ځوانون لوړل دغسې، دا ځوانونو ته زه دا خبره کم. نو چې کله ترویحي وشوې مو سره یې ډېره مینه وکړه، مو ته وی چې مینه مار سره کوي. دا جواب روکی اول چې ترویحي دې ویلې نه وکړي، د الله په ذات مې د قسم په مسجد کې نوست یم، ارته وی چې خو دا بله ورځ یو مفتي وتلی دی، مفتی منیر شاکر نوم یې دی. څه نوم یې دی؟ مفتی منیر شاکر. هغه قاتل انسان چې په سواوې قتلونه یې په بړه کې کړي دي. نن د مو جوان نسل هغې تباه و برباد کړو، او ته به په زړه کې دا جواب موته کې چې نه د دومره علما چې لګیا دي د یوه مفتی منیر خبره ویلې درنده دو، د شیطوني خبره همیشه درنده وي. یو سړی به وایي چې دا خبره د دلته په چار وی چې نه وی کړي. افسوس خبره دا دو د دی علما، پنجپریون علما، سلفیون علما، بریلیون علما، هغه ټول د غلط عقاید ول په هر منبر باندې دا خبره شروع کړي دي، او چې کله د مو عالم کې بیا علما هم نه خفا وي چې انتشار پیلو کوي. خو د مو جوان نسل څه کړو؟ ای تباه کړو. زه د میاشتې نه لګیا یم، زه ورته یم چې ترویحي وکړه، دومره اجر یې دی، دومره مقام به الله در کوي. هغه ظالم
لګیا شي چې د ده سره نوم هم موجود نه دی او د دې نوم نشته او دا 10 رکعته نشته او داسې دي صلات تسبیح نشته ته یې وکسه علما دیوبند په هر ځای کې په هر مقام باندې ډېره لویه خوري کړې دو که د تبلیغ په میدان کې وکسه ډېره خوري وکړه او که د جهاد په میدان کې وکسه تمام دنیا ته شکست ویر کړو که د مدرسې په میدان کې وکسه د دنیا ګوټ ګوټ ته مدرسې ورسولې او که د اعمال په میدان کې وکسه د خدای ډېرې حلقې جوړې کړې ټول انقلاب یې وروستو علماء دیوبند لیکن داغه برای نام مفتی په نوم باندې د غلط عقاید خلک دار جګ شي د مو جوان نسل یې تباه کړو کله ورته یې چې ترویحي نشته او کله څه ورته یې کله څه دا زه در پېژنم عزتمنې زده یې که د سون نسل د پوره د بلې عقیدې خلک بیان اورېدل قسم دی دا زهر قاتل دی زهر قاتل لکه زر چې شي دا به دومره ډېر نقصان نه کیدی خو لیکن د دغې غلط عقاید علماوې خبرې چې وروی په فیسبوک باندې ډېر کسون مو ته یایي چې ډېر خوږ اوز یې دی او فلونای داسې دی فلونای داسې ای ځوانونې د خپل علماء دیوبند هغه نقشه ونسئ په هغې علماوې پسې راونشئ مو ورته ووایي چې ته خو عجیبه کس یې د کسونو ته مې ووایي تاسې د علماء دیوبند سره تعلق لرئ که د پنجپیر سره تعلق لرئ وایي چې د علماء دیوبند سره مو وایي چې ولې ته د بل مفتي خبره منې ولې ته په بل مفتی پسې راونیې داسې خو د یهودیون هم مفتیون شته د عیسیون هم مفتیون شته د سیکون هم مفتیون شته د هندون هم مفتیون شته تو ته یوه طرف ته 80 لکه علما لګیا دي څومره 70 لاکو علما دې ته لګیا دي چې دا سړی په خطو دی او د مو جوان نسل اخو شیطانی طرف باندې روان دی چې کله شیطانی خبره وری په هغه عمل کې په دین کې ځون ته سهولت پیدا کوي او دا صرف 80 لکه په پاکستان کې دي بیا افغانستان ته لوټ شه بیا هندوستان ته لوټ شه بیا سعودي عرب ته لوټ شه ای ځوانونه ذهنونه یې در خراب کړي دي خو وروه 1400 کوله دغه 1400 کوله په دې تراویح باندې دوام شوی دی 10 رکعته شوي دي دغه نه بعد د الله کتاب ختم کې شوی دی او په دا 70 سال کې په هر زمانه کې په لکاوي علما په دې کې شامل شوي نو دې باندې مخه تو کېږه چې ته د یوه خطیب خبره وروې او رسول پاک صلی الله علیه وسلم دلیل دی پیش کوي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم 3 ورځې وکړې په 4مه ورځ نه رووتو په دې کې هم د موتو دپاره بهترین دلیل دی رسول پاک فرمایي چې الله ته یې دومره خوان ویر کړو چې که په 4مه ورځ زه چېرته روتلی وای داسې نه وي چې د مو په امت فرض شوي نه وای د ترویحې او نن د مو ځوانون کې هم طرف ته روان دي زه نن په اسحاق سوتي پسې روان یم سلفي عالم پسې زه نن په هغه علماو پسې خو افسوس خبره دا ده د مو علما د میډیا په توسط د مو علما د منبر په توسط د مو علما د بل یوه مجلس په توسط د خبره نه رسوي دی شپه ورځ لګیا دي د مو د مذهب خلاف کې دا هغه سړی دی دا مفتي منیر شاکر دا د عذاب قبر منکر دی دا د انبیاوي حیات نه منکر دی دا د احادیث نه منکر دی او خبرې ما ور چې کله د مو عالم سره مخامخ شي بیا پته درته ولګي بیا د دی پلرون هم نه دي تم شوي او د دی مشرونو ته بیا الله په آخر وخت کې کلمه نه دو نصیب کړي دومره ژبې یې وتلي وي د تاسو تاریخ یلی دی که نه دی مو یلی نو په پردی خلکو پسې مه راونیږئ خپل علما دیوبند ونسئ قسم دی سرلوړي به وی خپل حنفي مذهب ونسئ دا د موتو د امام ابو حنیفه هم دشمن دی د ای پسې هم خبرې کړي دي په عایشه صدیقه پسې هم خبرې کړي دي په رسول پاک پسې هم خبرې کړي دي په صحاباو پسې خبرې کړي دي او زه چې کله هغه قاتل مو ته ویئ سرته ویئ چې ترویحي نوم په قرآن و حدیث کې نشته ثابت یې که زه ورته یم چې ته ترویحي ښیې ته د خپل پلور هغې نسب ته ته د ای بچا یې دا په قرآن و حدیث کې ورته وښیه او چې په کوم صورت یې دا یې ښیي زه د جواب در کوم دا دغه خپل قوم د خپل اولس د قرآن و د حدیث نه څه کي دا تفسیر کسي وی چې هغه هم یو عالم دی امام ابو حنیفه هم یو عالم دی په ابسو تاسې ولې راونیې نو د ته چې کوم تفسیر نه ترجمه کې دا هم یو عالم لیکلی دی په دې باندې اعتماد ولیکي نو عزتمنې دا یو سول دی ته کم دا خبره مې ډېره ضروري ګڼله قسم دی بله ورځ مې زړه ته درد روغلی دی او بیا مې دا فیصله کړې دو چې که څوک په خفه کېږي او که خوشحلیږي په هر مجلس کې به د مذهب دفاع کو که نه به یې کو مفتی منیر منئ که علماء دیوبند منئ مو طرف ته علماء دیوبند منئ انور شاه کشمیری به منو انشاءالله دغه نه بعد امام ابو حنیفه به منو رحمه الله او دغه نه بعد به صحابه کرام منو کنه
عزتمن دا حضرت عمر شروع کړي د شل رکعاته او حضرت عمر دغه شروع نه پکوله چې صرف شروع په وکړه بلکې حضرت عمر دغه درې ورځې د رسول پاک تراویح کتلی ول چې شل رکعاته ول ځکه بیا دا د ټول صحابه په اجماع باندې ثابت دي شل رکعاته دي څومره دي شل رکعاته دي او دغه نه بعد د حضرت عمر په قول باندې وی هم خوش او په دې کې هم متامر دی علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین نو چې حضرت عمر یو خبر ایجاد وکړو خو دا هم خلفای راشدین نه ده نو چې د خلفای راشدین نشو چې څرنګه د رسول پاک خبره په متو باندې څه شی د فرض واجب د چوي منو د خلفای راشدین خبره به هم داسې منو او د ټول صحابه کرام خبره وو ابو داسې منو ان شاء الله منو به کنه نو عزتمنه متو د مذهب د خپل مذهب نه اون وړو او سول د تکم د ګوګل د لیاره د یوټیوب د لیاره چې کوم مسائل تکسه د غلط عقاید ولکسه د علماو نه تپوس کا د علماو نه یو کس مې ولد په تفسیر یې ډاونلوډ کړی و د پلی سٹور نه نو چې کله مې وکتو ا د نره فرقه ول تفسیر ا د غلط عقاید ولا هغه نوم بدلته نو خلم شاید دلته سیاسي ټکر د چارو شي نو عزتمنه دا وروي د دغه شي نه مانه شي د وزونون د دې غلط علماء خبره ما منئ خپل علماء دیوبند علماء او پېژنه چې دا د متو خیر خوا دي او په هر میدان کې ګټلای او دې ټول عمر دا چار دو صلات تسبیح نشتا دغه نه بعد زنه خلک په باندې میشتو سنه محروم کی ترویح نوم نشتا په دې باندې خلک کرنا محروم کی دغه نه بعد د لسم د ذل حجې رضا نشتا په باندې خلک کرنا محروم کی د عاشورې رضا نشتا ان خلک کرنا محروم کی د 15 شعبان رضا نشتا ان خلق محروم کی و د الله بندگونه تاسو وکس علماء دیوبند په د اعمال ډېر خوري کړي دي د امت ته چې رسولې دي ډېر خوري په کړي دو نو د خپل علماء نه به تاسو کو ان شاء الله فیسبوک علماء ته به مو تو نکسو